اته وروره ستا او د سردار صاحب څه معامله ده وروره د عمرانه پر سردار صاحب مو پیسې باندې موټر مې د یوې میاشتې په پور ورکړ ښه ښه نوی موټر مې ورکړ اوس وراسم سردار صاحب پیسې نه راکړي پر خپل اچې راته یاد څو موټر په څو وي په 6 لک روپۍ مې ورکړی نو سردار صاحب یا تا څه دغې مجلس دی هو څرنګه مجلس دی مجلس دغه رنګه مجلس موټر یې په 6 لک روپۍ راکړی د یوې میاشتې په پور د ده موټر کلټۍ سوی د موټر واوښتی د موټر اوس په هغه ریټ نه خرڅېږي بیا زه د موټر څنګه پر روپۍ ورکړم دی اوس پر روپۍ غواړي یعنې تر پیسو له مخه د کلټۍ سو هو نو د ده ټیم نه و پرسو موټر کلټۍ سو وروره ما خو نوی زیرو موټر ورکړ یوه خرابي هم نه وه پکښې زه ته راځه سردار صاحب ته لږ پټکی ور اعلان کوم یا زما حق دی ورکړم نه ورله کوم ته خالي د خدای حق راله ووایه نو ښه سردار صاحب هو نو دا څنګه فیصله ده وروره یو حق هم نه جوړېږي فیصله خو دا دغه فیصله حق یې نه جوړېږي کوم حق یې جوړېږي هغه د موټر د خراب مطابق جوړېږي او سردار صاحب شریف خان د دغه سړي مخ خلاص بس به د ګوټو سره کې ختلی یم نه بیا حق نه به دی سردار صاحب زه دا ټلیفون یې ورپورته کړم د ټلیفون را روان دی دی د چا دی خدایه په څه امتحان کې د واچولم سردار خدای په ملامت اوس نو څنګه و سردار ته یې ایسته په ملامت یې ته یې اوس مثال یو خبره ده اوس دا تنبه سردار دی نو ته څنګه ورته ایسته ملامت یې حتی ته راشه ته ورته وایه د یې ایسه سردار صاحب خدای ستایه ته خو یې په ملامت څنګه څه به کوې دا خو خشکه درته کوي بیا به کوې څه چم او ته ورځه ټلیفون وکړې وزر به ورته وکړم دغې خو داسې خلاص ورته دا حق خو دغو ته نه ویل کېږي څنګه به ورته یایې چې ورته یایې نه ته به دې کفسه ولیدې هلو اورې سردار صاحب سردار صاحب وروره دا خدای چخند سړی بس د چا پر عزت نه دی بدرنګی سړی دی سردار صاحب خدای حق ستایه نو ما په خپل ضمیر کې وکتل اوس په ملامت هم ته یې اچھا خرڅنګه سردار صاحب مړه نو څنګه کې خو ملامت یې بس یار سره وباسه سردار صاحب زه به ځان وکړم زه کار لرم زه کار لرم ته به بیا څه خیر وکړې څه به بیا فخر دې وخورې مړه اوس چې خند سړی د رنګ ته په بدېږي وروره اوس ته خو د نامه والا سړی دا سردار صاحب زه د ده ټلیفون نه پورته کوم بس ته به بیا ورته وایې ده ته د هغه نه خیال لاړې څه کار ضرورت یې وپېښ سردار صاحب نو راسه مړه نه سردار نه سم درتلی نه سم ورته وایه بیخي رټ په ملامت یې زه نه سم ورته ویایم مناګشه بس نن ته نن ډیل ورکړه زه به سهار لږ سوچ شروع وکړم نن یې رنګ سره ډیل کاست ټیک صحیح ده منه نه راځې وروره اوس ورځه هغه ستا و درېیم ته یو مسله ورپېښ شوې ده اوس لاړې بیا به سهار خبرې پر کوو اوس ورځه ښه ما خیال دی درېیم په امام پاستې نه غوړېږي چوره دا 10 لک روپۍ به درکړمه په زیاته نارې مه وه
یا سردار صاحب زه خپل حق پوره غواړم چې غواړم هغه بیا پوره غواړم او بس بیا نو غواړ او